چې الله د چا نه راضي شي نو ده بېللي څه دي او چې الله د چا نه ناراضه شي نو ده ګټلي څه دي. که تا نه دا ټوله دنیا راضي شي که او الله د نه ناراضه وي تا د سره ګټه نه ده کړې ځکه چې تا نه مالک د دنیا او د آخرت ناراضه دی. مالک د دنیا او د آخرت د چا په لاس کې چې جنت او جهنم دی، د چا په لاس کې چې بخل او عذاب ورکول دي، د چا په لاس کې چې رزق دی، د چا په لاس کې چې باچایي ده، د چا په لاس کې چې دا هر څه هغه تا نه ناراضه دی. تا آخر راضي کړي څوک؟ ته به دایي چې ما راضي کړي مور پلار دي، ما بچي ملګري دنیا نه، دا خو یو څو کسان دي. او چې الله د نه راضي شي او دا ټول مخلوق د نه ناراضه یې که نه هېڅ تاوان نه کوي ځکه چې دا عارضي خبرې دي. لکه د یو سړي نه ملګری ناراضه شو څه وخته پورې ناراضه دي، مور پلار خفه شو، بچي خفه شو، کلیوال خفه شو، ملک والا خفه شو، خفه شو. زیات نه زیات تاوان به ستا څه وخته پورې او هم دنیوي تاوان او چې الله د نه ناراضه وي نو تا دنیا هم بېللې ده او تا آخرت هم بېللی دی. ځکه د نیکانو منډه هغه ټوله دې دپاره ده چې الله ربالعزت زموږ نه راضي شي. تاسو چې جومات ته رالې ماسخوته لمانځه خو دې دپاره رالې چې الله راضي کړي، بیا درس ته کېناسته خو دې دپاره چې الله راضي کړي، بیا سحر مانځله ته راپاسې دومره په مشکله او خوب درځي او شپې لنډې دي او تا اودس کې او راځي په دې توره تیاره کې الله ته ودرېږي خو د الله د راضي کولو دپاره. دغه شان ته چې روجې نیسې سخته تیاره د الله د راضي کولو دپاره. ډېر څه ته ستا زړه کېږي چې ویې کړي او هغه شریعت په تا باندې حرام کړي او تا چې ځان ټینګ کړی دی بند کړی دی ډېر په ګرانه خو د الله د راضي کولو دپاره. زړه ډېر څه غواړي چې ویې که، شیطان راته ډېر څه وایي ویې که، ځواني راته د ډېر څه وایي ویې که، معاشره راته د بعضو خبرو ویې که، خو موږ ځان بند کړی چې نه په دې باندې الله ناراضه کېږي موږ یې نه کوو. د ډېر څه راته معاشره، شیطان، خواهشات، ځواني، ملګري بېدینه هغه راته وایي چې مې کوه موږ یې کوو، موږ وایو نه ځکه چې الله راته ویلي چې کوئ. ټول د څه دپاره؟ خو د الله د راضي کولو مقصد اولنی او اخرنی زموږ په دنیا کې هغه څه دی؟ د الله رب العزت راضي کول.